شینواري سپیکس نه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ سیریز دړې وړې شو. دا خو موږ ته معلومات وه سیریز نه کې، خو ډېر ښه کار دا وشو چې یو څو شیونه راښکاره شو. ګورئ، شینواري سپیکس د حق او سچ آواز دی. ما چې د کرکټ بورډ کسان درته یادول چې دا نه پوهېږي، دا ګونګیان دي، دا په خبرو هم نه پوهېږي، دا هسې دا بې استعداده خلک دي، دوی کې سره استعداد شته دی نه. سلیکشن کمیټې څومره مهم دغه دی او دې کې دا مبارز، دا د شیر علي مبارز ورور دی، دا تیشه دی. خدای نجار شو اسلامي امارت دا خلک لرې کوي. مړه دا مو څه چټیات شروع کړي دي. دغه خلک تاسې راته په کرکټ کې ساتلي دي. ته د دې خبرو ته وګوره، خدای پاک په شرمونو وشرماو او شرم خو هغه چا کې چې لږ یو څه شرم خو ورکړي. دوی کې خو ماته نه ښکاري چې شرم ورکړي شته، ځکه دنیا کې چې څوک چمپیونز ټرافي بایلي، کپتان استعفا ورکوي، کوچ استعفا ورکوي، سلیکشن کمیټي استعفا ورکوي او څوک ورکوي. دوی چمپیونز ټرافي بایلله مګر شاهدي ځای په ځای پاتې شو. ولې موږ انګلستان نه لوبه وګټله؟ پڅې خدای د ورکا افغانستان ټیم بل لیول ته رسېدلی، ته د اتي په غوږ کې ودی، موږ هر ټیم بیټ کولی شو الحمدلله. او موږ باید داسې ټیم بیلډ کړو چې هغه نړیوال جام وګټي. ته خو په خوب کې هم نشي ګټلی، ته خو سره هغه ډریم هغه ویژن هم نه لرې. پوه شو؟ ته خو هېڅ شی تاسې سلیکشن کمیټۍ والا نه لرئ. ښه دی چې ولس ته معلومات وشو. دا د شیر علي مبارز ورور او بل کوم یو دانه دی خدای خبر چې دا به د کوم بابا آدم علیه السلام د زمانې وخت پلیر و، چېرته یو میچ افغانستان دپاره کړی، احسان را باندې کوي، اتل دی وروره. پوه شې؟ کرکټ دی سره به دې دا کرکټ بیا داسې نه راوړی او چا خو به راوړی وای دې ځای ته. ټولې دنیا کرکټونه راغله، کښېنه مړه، که تاسې نه وای موږ راوړه دا کرکټ دې ځای ته پرېښودم. نه، کرکټ افغانستان ډېر داسې یو پیشن لري، داسې مینوال لري چې د حد نه زیات. نو شکر دی د خدای پاک ډېر فضل وشو چې دا خلک پکې معلوم شو. دویم، ابراهیم ځدران یې ډېر زر د T20 کیپټن که، سره دې چې حالات خراب هم وو مګر راشد خان لرې کو. ابراهیم ځدران نو شاهدي ولې نه لرې کوله؟ نړیوال جام دغه دی او هغه میچونه ډېر زیات ګټلي، خاورې هم نه دي ګټلي. چمپیونز ټرافي یې بایلله، ایشیا کپ یې بایلله، نور ډېر میچونه مړه بایللي دي. ایشیا کپ هم ورباندې ور واچو. پوه شوې؟ شاهدي خپله پرفارمنس نشي کولی. دا به تا ته څه توره وکړي؟ هغه نه لرې کوم. ښه، محمد نبي باندې ریټایرمنټ، مړه بیخي ټیم نه یې وباسه، ریټایرمنټ به نه اخلي. خدای دې وکړي ابه یې زه خپل مسي سره لوبېږم، خو ټیم نه خو یې لرې کولی شي که نه سلیکشن کمیټۍ والا. نه، هغه کار هم نه کوي. ته شی کوې، ته د افغانستان کرکټ تباه کوې، بربادی. کوچ په دوی باندې داسې زر رالګېدلي وه چې مونږ کوچ رانیسو. خدای مو غرق نه کړه چې دا پای بس مه رانیوه. نو ده په ځای هغه ګیري کرسټن ما ورته ویلي وو د سی او دې خلکو ته، خو هغوی وی هغه ډېرې زیاتې پیسې، دونه زیاتې پیسې نه علي. زه تا ته یقین ته ګارنټي در کومه چې د پایبس او د ګیری کرسټن په منځ کې دونه فرق نشته. او ګیری کرسټن چې د ماډرن زمانې بهترین کوچ دغه دی. خیر، دغه شي نه دغه وشو. نورې خبرې و بیا په کرکټ باندې کوم، دا مې اوس ذهن ته یو څو خبرې راغلې، ما راځئ چې تاسې سره شریک کړمه. او اسلامي امارت خو چې دی هغه زه حیران دوی ته دا یم چې د کرکټ په معامله کې دا ولې، لکه ګوره خدای دې وکړي چې کرکټ تا ته هېڅ شی هم نه ښکاري، چې هېڅ شی هم نه زیرو دی، مګر فساد خو ورکې کېږي که نه. کرکټ بورډ کې ستا د اسلامي امارت د چتر لاندې فساد کېږي، ظلم کېږي، زیاتی کېږي. ته به ښه ورځ څه وګورې چې په هر ځای کې کېږي. دا خو ستا ذمهواري ده چې ته معلومات وکړې چې دا ولې فساد ورکېږي. بل حقدار ته نه ورکول کېږي، بل دا بې استعداده خلک دا چې یاره نظامونه بدل شو، هر څه دړې وړې شو، خلک غیب شو، مګر کرکټ بورډ والا هماغه وخت نه چې ناست دي تر ننه پورې ناست دي، دا به تر قیامته پورې ناست دي. لرې کوي وروره سم خلک راولي، داسې نه چې اوس به بیا پکې توفدانۍ والا چولي چې یو نسوار چونډۍ اچوي او بله خطا کوي، داسې خلک رانه ولئ. پوه شوې؟ په افغانستان کې همداسې بیا سړی تندي ته ټک ورکوي چې دا څه په غم واوړېدو. ځکه خو مونږ یو دا نصیب خان یا دا خلک چې دا مو کله لرې کول، یا دا میرویس اشرف خو بیخي لرې کوي، په ده خو ملا راولی ښه دی، مګر د دوی نه باید ښه کسان راشي. نو خیر په دې به نورې خبرې کوم. په لوی الله مسپارم یاره. شینواري سپیکس او کرکټ سره بس مینه ده کینې سره راته خوند هم نه راکوي. دا اوس څه خبرې شوې چې موږ په کرکټ کوله، ټیکنیکل خبرې. دا زما خپل ځاني ټایم او استعداد مې ضایع کوي چې زه دا خبرې وکړم. ما د خوند راکوي چې زه د بیټسمین په ټیکنیکل اسپیکټس باندې ورسره وغږېږم چې دغه ځای کې دغسې دغه پکار دی، دلته دا پکار دی، داسې بیټسمین باید
دې ځای کې سمارټ لوبه وکړي، دا کیلکولیشن وکړي لکه سنجو سیمسن چې څنګه وکړ. دغسې چې د افغانستان کرکټ د بهترۍ دپاره مثلا چیمپئن مینټالیټي څومره ضروري ده، هغې دپاره چې دی څنګه کار په کار دی. لکه ډېر داسې شیونه دي چې په هغې باندې باید خبرې شوې وای په نسبت د دې شیانو باندې. خو څه وکړو، افسوس ځای دی یاره، بس داسې ملت کې یو که نه. کله کله خلک وایي شینواری صاحب خبره خوا دې خوا، ټول مړه هر څه ګډوډ دي په افغانستان کې، چې سم دی چې موږ به پکې سم شو. پوه شوې. بس دغه خبرې ورسره کوو د کرکټ ځای، نورې به بیا خبرې کوو. خدای پاک